مکتوب نمبر 51 د جلد اول او اولی سی د دې دواړو دولتونو جمع کول چې ظاهر په احکامو د شریعت باندې خسته کې او باطن د الله پاک نه بغیر د ارس نه خلاص کی چې ټول ارس چې د الله پاک نه سیوا دي دا د زړه نه وباسي د دې ترغیب کړي الله تعالی دې ته ظاهری دولت او باطنی سعادت دواړه در نصیب کی آمین حقیقت کې ظاهری دولت دا دی چې سړی ظاهر په شریعت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې خسته کی او باطنی سعادت دا دی چې دا تمام مخلوقات د الله پاک نه علاوه څومره سيزونه دي دا سړی زړه نه وباسي او زړه په مخلوق کې گرفتاری نه خلاص کی نو دا څومره لوی خوش نصیب سړی دی چې دا دواړه کرامتونه وته ورکړي شي او په دې مشرف شي کار ای است و غیر ای همه هیچ دې ته کار ویلی شي او دې نه بغیر ارس چې دی هغه باقی نه دی فانی دی هیڅ شی نه دی اصلی کار دا دی چې سړی ظاهر په شریعت باندې برابر کی او پزړه دومره مهنت وکي چې د الله نه غیر ارس دا د زړه نه بهر کی او زیات تکلیف نه در کومه مکتوب نمبر 50 د دې رزیل دنیا په مذمت او د دې دنیا په بے حیثیت والی شیخ فرید رحمت الله تعالی کلی دی الله تعالی دې د خپل محبوب سید البشر صلی الله علیه وسلم په وسیله چې د تمامو گناهونو صغیره او کبیره الله پاک پیدا کړو او د نظر د کوګوالي نه الله پاک ګرځولیو مونږ او تاسو ټول ته د خپل ځان نه ما سیوا د غلامین ازادي را نصیب کی او په خپل ذات کې د الله مونږ او تاسو مشغول لري دنیا په ظاهر باندې خوږه ده او صورت هم ډیر تازه ده شکل هم تازه ده لیکن په حقیقت کې دا زهر قاتل دي او دروغجن اسباب دي او بیهوده شیزونو کی گرفتاری دا کپدی کی سوک مقبول شو دا خوار دے او کپدی سوک عاشق شو دا لیوانے دے دا دی دنیا حکم دا اغا پلیتای دے چه پسرو زرو کی انغختل شوی وی او دا دی مثال دا دنیا دا اغا زهرو دے کم چه پا گوڑا کی یوزی شوی عقل من هغه دی چې په دې کوټه سودا باندې دوکه نشي او په دې خرابو اسبابو کې گرفتار نشي او دې طرف ته رغبت ونه لري دنیا نه بے رغبتی دا د اوخیارتیا سبب دی زیادہ لکھنا طول کلامی ہے وی نور چې زیات لیکم اسی خبرو دولی باقی دا تکلیف در کوم چې فضائل معاب شیخ زکریا په دې کال کې لگ مشغول شوه دے او تحصیلدارے کی گرفتار دے باوجود د دینا چې دا گرفتاری د دنیای محاسبه کم چې د عاقبت د محاسبه پر ډیر اسانه ده ډیر یریږي او عالم اسباب کې ډیر لوی ذریعہ ده او وسیله ده چې تاسو ته توجه کوي تاسو توجه غواړي امید ده چې نوی دفتر نه مخکار شي چې تاسو د عالی درگاه خادمانو کې دی نبی علیہ السلام او داغه د اولاد بزرگانو رضی الله عنهم اجمعین په وسیله دی الله تعالی تاسو د ظاهر او د باطن دولت نصیب کی اللهم آمین سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم